سلام د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1490 هجري لمریز کال د لیندۍ 28 او د 2019 میلادي کال د ډسمبر 12 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه ویان سید ادریس سادات. د وسلوالو طالبانو د سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ همغږي نشته. پخواني طالب چارواکي د بګرام پر پوځي اډې د وسلوالو طالبانو برید ته په اشارې وایي د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران او پوځي قماندانان د سولې او جګړې په تړاو د نظر اختلاف لري او دغه وضعیت د سولې خبرې اغېزمنولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر بګرام پوځي اډې د وسلوالو طالبانو د برید په غبرګون کې وایي دا پیښه د سولې پر خبرو اغېز نه کوي او دوی هڅه کوي چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي. له دې سره په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دایمي سولې ته د رسېدو لپاره باید وسلوال طالبان تاوتریخوالی کم او د اوربند لپاره ګامونه پورته کړي. د بګرام پر پوځي اډې د وسلوالو طالبانو برید چې د شپږو تنو برید کوونکو له لوري ترسره شو او د شپې تر ناوخته یې دوام درلود، د سولې او جګړې په تړاو د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرانو د نظر اختلافاتو څرګندونه کوي. پخواني طالب چارواکي او د سولې له مذاکراتو باخبره کسان د بګرام پر پوځي اډې بریدو ته په اشارې وایي چې د طالبانو د سیاسي مشرانو او پوځي قمندانانو ترمنځ د سولې او جګړې په تړاو د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دوی وایي چې د طالبانو پوځي قمندانان په یو فکر او سیاسي مشران په بل فکر دي او زیاتوي چې د نظر دا اختلاف د سولې په پروسه اغیز کولی شي. ولی برعکس مسله دا ده چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي خلق ناستی او د جګړې په ډګر کې قمندانان ناستی، نو په دغسې مهمو حالاتو کې هماهنګي ته ضرورت ده چې په الحال هماهنګي ډیره وجود نه لري. بیا د صلح خبرې به هم کیږي او هلته به جنګونه هم کې مدو کیږي. نو که یو طرف ته طالب کې برید کوي حکومت هم بمبری کوي، یو طرف ته که د هغه کار کوي دا هم د کار کوي، نو دا ځان کمزوری نه بولي، هغه ځان کمزوری نه بولي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بګرام پر پوځي اډه د تیرې ورځې برید غندي او وایي چې امریکا د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړه ده او غواړي افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي. غواړم بګرام هوایي ډګر ته نږدې ترهګریز برید په کلکو ټکو وغندم. په دغه برید کې لسګونو ملکي کسانو ته تلفات اوښتي دي. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دغه برید کې 15 ایتلافي سرتیري هم ټپي شوي دي. دا ډول بریدونه ښیي چې افغانان سولې او د تاوتریخوالي کمیدو ته اړتیا لري او موږ همدا هڅه کوو. د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او غواړي چې افغانستان ته سوله او ثبات راشي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې تاوتریخوالی به د سولې پروسه زیانمنه کړي او که طالبان په رښتینې توګه سوله غواړي نو د اوربند د ټینګښت لپاره د اقدامات ترسره کړي. تاوتریخوالی نه یوازې د سولې د پروسې د ځنډېدو لامل دی بلکې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره یو لوی خنډ دی. له همدې کبله اوربند زموږ یو اساسي پیش شرط دی. که طالبان واقعا د سولې لپاره اراده لري نو باید د اوربند په اصلي ګامونه واخلي او په دې ډول د خپل قواو یووالی او ښه نیت ښکاره او ثابت کړي. د بګرام پر پوځي اډې د طالبانو د چهارشنبې ورځې برید چې د سهار له 6 بجو پیل او د شپې تر 8 بجو دوام درلود، وسلوال بریدګر د ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې له منځه یوړل شول. د کابل جلال آباد پر لویه لار د ترافیکي پیښې له امله 10 تنه وژل شوي دي. ولایتي مسؤلین وایي چې پیښه د لغمان اړوند د خیروخیلو په سیمه کې ماښام د مارسیډیز موټر او ټیلر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. چارواکو تر اوسه د پیښې د علت په تړاو څه نه دي ویلي، خو هلته ځایي خلکو ویلي چې پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکي وایي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز چې د دې هیواد د کانګرس استماعیه غونډې ته خبرې کولې وویل چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه دي ځکه تر اوسه د دې حکومت مشروعیت په رسمیت نه پیژني او ښایي درې اړخیزه مذاکرات ومني چې امریکایي اړخ هم پکې وي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د ډاډ ترلاسه کېدو لپاره سیاسي جوړجاړي ته اړتیا ده څو د هیواد کې اوږدمهاله ثبات رامنځته کړي.
د واشنگټن پوسټ تر راپور وروسته چې امریکایي چارواکو خپلو خلکو ته په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې په تړاو دروغ ویلي، د امریکا کانګرس دې ته اړ کړ څو د امریکا له پوځي چارواکو د دې او ځینو نورو مسایلو په تړاو وضاحت وغواړي. د امریکا د دفاع وزیر او د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز چې د کانګرس استماعي غونډې ته خبرې کولې، د افغان ستونزې د حل یوازینۍ لار سیاسي هوکړه بولي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي چې د معلوماتو له مخې طالبان په هیڅ صورت له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه دي، ځکه دغه ډله افغان حکومت ته مشروعیت نه ورکوي. زما د معلوماتو له مخې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر نه دي، ځکه تر اوسه د دغه حکومت مشروعیت په رسمیت نه پیژني. ښایي درې اړخیزه مذاکرات ومني چې امریکایي اړخ هم پکې وي، خو زما په باور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات ستونزمن دي. مارک میلی د دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو مذاکراتو ته په اشاره وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو امکان هم ډیر شوی دی. نه غواړم په ډاډ سره وړاندوینه وکړم، خو دومره ویلی شم چې د بین الافغاني خبرو امکان ته نږدې شوي یو. دا به ښه پرمختګ وي، ځکه جګړه باید ختمه شي او دغه کار د بین الافغاني مذاکراتو له لارې ممکن دی. په ورته مهال د امریکا د کانګرس په دې استماعي غونډه کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک سپیر ویل چې له طالبانو سره د سولې د هڅو ترڅنګ ضروري ده چې امریکا له ترهګرۍ سره پر مبارزې تمرکز وکړي. مارک سپیر وایي چې ثبات ته د افغانستان د رسیدو لپاره یوازینۍ لار سیاسي جوړجاړی دی. ما هلته له میشتو جنرالانو سره خبرې کړي او هغوی راته ویلي چې په کم شمیر ځواکونو هم دغه ماموریت ته دوام ورکولی شو، خو له دې اړخه باید ډاډ موجود وي. د دغه ډاډ د ترلاسه کېدو ښه لار د سیاسي جوړجاړي له لارې د اوږدمهاله ثبات ټینګښت دی او بیا د هغه ځای حکومت دا ډاډمن کړي چې نور د ترهګرو پټنځایونه نه رامنځته کیږي. د امریکا د دفاع وزیر د غونډې ته ویل سره لدی چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي، خو دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد یو مهم ماموریت لري چې افغانستان به بیا هیڅ کله د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پنجشنبې ورځ تر ناوخته به د پایلو د اعلان په تړاو پریکړه وروستی شي. کمیسیون وایي د پایلو د اعلان په تړاو ټول چمتووالی نیول شوی، تخنیکي چارې بشپړې شوي وي، یوازې د اعلان په تړاو تصمیم به د پنجشنبې ورځې تر ناوخته نهایی شي. په ورته مهال ویل کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنرانو د دې کمیسیون له امنیتي مسؤلانو سره هم مجلس کړی او د ممکنه امنیتي تدابیرو په تړاو خبرې شوي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټیم وایي د تقلبي رایو پر اساس د هر ډول نتایجو د اعلان پر وړاندې درېږي او د عبدالله په مشرۍ به دوی خپل حکومت اعلانوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي تقویم له څو ځله نقض سره د ټاکنو کمیسیون د ابتدایي پایلو د نهایی کېدو خبره کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نتایجو د اعلان لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی او د پنجشنبې ورځې تر ناوخته به د پایلو د اعلان په تړاو تصمیم نهایی شي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د کمیسیون رهبري له دارالانشا څخه پر رسیدلی راپور کار کوي او تر ډیره هڅه کیږي چې نن شپه د پایلو د اعلان په اړه خپل وروستی تصمیم ونیسي. اساسي قانون حکم کوي چې هر څه ژر ممکن وي باید نتیجه اعلان ته وسپاري، چې په دې برخه کې هم رهبري خپل ترمنځ عملا مجلس لري او د دې مجلس په نهایي سي د نن ورځې تر پای پورې او د هغه څخه به وروسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګاه هم د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د ملت سره شریک سي. د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره د 1,000 د نیول کېدو په تړاو تر ریپورټونو وروسته د پنجشنبې په ورځ د ټاکنو کمیسیون کمیشنرانو د کمیسیون له امنیتي مسؤلانو سره مجلس وکړ او د پایلو تر اعلان وروسته یې د ممکنه تدابیرو په تړاو خبرې کړي. خو په ورته مهال ځینې ټاکنیز ټکټونه د پایلو د اعلان په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د تقلبي رایو پر اساس د هر ډول اعلانېدونکو نتایجو پر وړاندې درېږي او که هر ډول ناخوالې رامنځته کیږي مسؤلیت به یې د کمیسیون پر غاړه وي. دوی وایي چې ښایي د کمیسیون د دې کار په غبرګون کې د عبدالله په مشرۍ ثبات او همګرایي ټیم خپل حکومت اعلان کړي.
اصرار همه بزرگان و هیئت رهبری در ثبات همگرایی است که اگر قرار باشه که کمیسیون انتخابات در نهایت به دستور ارگ و چینلایی که در حمایت از دولت ساز وجود داره نتیجه تقلبی را اعلان کنن و 300,000 رای هم خارج نکنن، با گمانم که اینا در نهایت نتیجه پاک و بایومتریکی و آرای واقعی مردم را که پیروزی حکومت ثبات همگرایی را نشان میده اعلان خواهد کرد. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دنه په کمیسیون د کمشنرانو په منځ کې به هم په دې برخه کې اختلافات وجود ولري، ځکه کله چې دوی فیصله کوي الته دوی په ټوله باندې مشوره کوي، کېدلی شي په ځینو مواردو کې دوی سره داسې موارد وجود ولري چې د ټولو په هغې مسلې باندې امنا نه وي. د ټاکنو کمیسیون باندې د اکثره نمایندانو نیوکې دي چې درغلۍ ته زمینه مساعده کړي او د یو خاص ټیم په نفع کار کوي. د نمایندانو غوښتنه دا ده چې کمیسیون د 300,000 رایې چې د دوی په خبره باطلې دي له سیستم څخه بهر کړي او وروسته د بیا ابتدایي نتایج اعلان کړي. پخوانی ولسمشر رامت کرزی وایي د جنګ ښکېلې خواوې د جګړې د پای ته رسېدو تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړي. حامد کرزي د بګرام پر پوځي اډې د چهارشنبې ورځې برید په غبرګون کې ویلي چې په دې پیښه کې د ملکي خلکو پر مرګ ژوبله خواشینه دی او جګړه کې ښکېل لوري باید د عامو خلکو د سر او مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې نوموړی د جګړې پر ختمېدو ټینګار کوي او د جګړې پر ټولو لوري غږ کوي چې د سولې د روانو خبرو د بریا او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کمیسیون لخوا د پایلو اعلان پر وړاندې به د نوماندانو مخالفت افغانستان تازه بحران سره مخ کړي. فیفا وایي د هیواد د ولایتونو د خلکو د رایو سرنوشت معلوم نه دی او که کمیسیون یا د ولایتونو ته په پاملرنې سره ابتدایي پایلې اعلان کړي افغانستان به له تازه بحران او د 2014 میلادي کال ټاکنو له برخلیک سره مخ کړي. فیفا وایي د ستونزې د حل لپاره د ټولې هغه رایې چې پرې اعتراض دی د نوماندانو د استازو او څارونکو په حضور کې بیا شمېرنې او مجدد تفتیش ته ولاړې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري په پرله پسې توګه د ابتدایي پیلو د اعلان تقویم نقص اوس دغه بهیر له بنبست سره مخ کړی دی. د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې د اوسني ناوړه وضعیت اصلي عامل د ټاکنو کمیسیون دی او د انتخاباتو کمیسیون ونه شو کړی چې خپلې چارې په سمه توګه مدیریت کړي. دوی وایي چې د ټاکنو تقویم په وار وار نقص شوی او د ټاکنو پروسه له جدي ستونزو سره مخ شوې ده. عامل وضعیت کنونی کی است؟ خوب است که مردم افغانستان رو بفهمند، درک بکنند که کی مسبب از این وضعیت است و کی باید پاسخگو باشه. در قدم نخست کمیسیون مستقل انتخابات. چرا اینها نتوانستند که پروسه را درست مدیریت بکنند، خصوصا مراحل بعد از روز انتخابات و روز رایدهی را اینها نتوانستند که مدیریت بکنند. تقویم انتخاباتی را مراعات نکردند، نتیجه انتخابات با وقتش اعلان نکردند، با کمپانی که اینها خودشان تعهد کرده بودند و قرارداد کرده بودند اونها را پاسخگو نساختند. کمی و مشکلات تکنیکی که در سر وجود داشت متاسفانه او را به شکل و شیوه قناعت بخش و تکنیکی درست او را عیار نکردن. از اون خاطر است که پروسه را یک عالم با تشویش‌ها و نگرانی‌ها و شک تردید مواجه ساختند. د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که کمیسیون د نوماندانو له سلا مشورو پرته نتایج اعلانوي او د نوماندانو له مخالفت سره مخ کیږي هغه وخت به افغانستان له نوي بحران سره مخ شي. دوی وایي د ولایتونو سرنوشت له معلومولو پرته کمیسیون باید نتایج اعلان نه کړي ځکه ښایي د 2014 کال بحران بیا تکرار شي. دا چې پایله اعلان کی لومړنۍ پایله موږ هم دغه وړاندیزم دا چې لومړی تر هر څه باید موږ د ولایتونو سرنوشت معلوم کړو، موږ د پایلو اعتبار باید خوندي وساتو. پایله اعلانېږي باید داسې پایله وي چې په هغې کې حداقل که څوک اعتراض لري شکایت لري هغه د شکایت کمیسیون سره مطرح سي، اما خدای نخواسته دا نه چې په سیاسي لحاظ نه ټولو پروسه له چلنج سره مخامخ سي او بیا د 2014 کال هغه تجربه تکرار سي. فیفا پر انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم نیوکه کوي چې د دغسې حساس وضعیت پر وړاندې ساکت دی. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وړاندیز کوي چې د بنبست د پای ته رسیدو لپاره د هغه رای بیا شمیرنې او مجدد تفتیش ته لاړ شي چې پرې اعتراض دی. برای حل همه‌جانبه و قابل قبول مجموع آرای اعتراضی پیشنهاد می‌نماید که تمام این آرا به شمول اعتبار داده شده و بی‌اعتبار شده‌های آن به تفتیش ویژه و مجدد با در نظر داشت تمام شاخصه‌های اعتباردهی آرا با حضور تمام جوانب ذی دخل فرستاده شود. کاندیدان از بی‌اعتبار خواندن قبل از تفتیش و کمیسیون از با اعتبار خواندن قبل از تفتیش آن دست بردارند و
در حضور ناظرین ملی و بین‌المللی تمامی آرای مورد منازعه بررسی مجدد گردد. دغه څارونکی بنسټ همداراز وایي چې د ټاکنو اوسني مبهم وضعیت د خلکو پر ژوند هم بد اغیزه کړې او دغه بنبست باید له قانوني او حقوقي لارو حل شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی پوځي چارواکي وایي اوس د دې وخت دی چې د افغان سولې مذاکرات تقویه او جګړه ختمه شي. د متحده ایالاتونو د پوځ یو پخوانی قومندان جنرال جوزف ووټل له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي افغانستان کې باید روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه شي. نوموړي ویلي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ جګړه خورا اوږده شوه نو د دې وخت را رسېدلی چې د سولې له خبرو ملاتړ وشي او دغه جګړه له سیاسي لارو پای ته ورسیږي. د په خبره خلیلزاد همدا اوس له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دی او باید دغه خبرې تقویه شي. په کابل کې له ترکیې څخه لسګونه ایستل شوي ځوانانو اعتراض وکړ. دغه ځوانان چې شمېر شاوخوا 300 تنو ته رسیږي کابل ته راستنېدو سره هم مهاله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مخې ته پر اعتراض لاس پورې کړ او پر افغان حکومت نیوکې کوي چې خلکو ته کار نشي پیدا کولی. دوی وایي 4 میاشتې کېږي چې له افغانستانه د بیکارۍ او ناامنیو له امله ترکیې ته تللي خو هلته افغان کنسل وهلي او بندیان کړي دي. دوی اوس له حکومته د کاري فرصتونو پیدا کولو او عدالت غوښتنه کوي. په هیواد کې د جګړو ناامنیو او تاوتریخوالي له امله هر کال زرګونه تنه افغانان کډوالۍ ته اړ کېږي چې یو شمېر یې بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. دغه ځوانان چې شمېر یې شاوخوا 300 تنو ته رسیږي او له ترکیې هیواد څخه تازه کابل ته را انتقال شوي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر تر څیرمه یې اعتراض کړی او د عدالت غوښتنه کوي. مسافر پراته دي دومره بد چلن ورسره کېږي اله تر دې پورې چې د سپي سره داسې چلن نه کېږي. دغه اعتراض درلودل باید موږ انصاف غواړو. موږ د خپل دولت د خپل انصاف غواړو. اشنا موږ خپل حق نه میلاویږي مجبور یې موږ لارې باندې موږ څه چاره که طالبانو کې ځان واچو اردو وزني که اردو کې ځان واچو طالبان وزني که مو انتحاري را باندې کېږي موږ څه وکړو دلته اخر څه وکړو. دغه اعتراض کوونکي په ترکیه کې له افغان کنسل څخه شکایت کوي او وایي چې کنسل هلته ورسره بد چلن کړی او 4 میاشتې بندیان کړي وه. ونیو موږ یوړو کیمپ ته جیل ته یوړو 4 میاشتې موږ پراته وو جیل کې. کنسر به چې راغلو موږ ورته ویل چې د افغانستان کنسر د ترکیه کې دلته لګوي په زوره ګوته راباندې ښي وویل لاسونه مات یار شي دا د پولیسو کنسل په زوره راکړه ویولو په زوره شپې 2 بجې کله ډوډۍ راکړه ښي وولو موږ یې ونیولو 4 میاشتې قید هم تېر کړی ده. کنسل نه تو واسطې والا سړی وته پیسو والا سړی وته اشنا موږ پکې بدبخته پراته. دوی وایي چې د بیکارۍ او ناامنۍ له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او ترکیې هیواد ته تللي چې بیا د افغان کنسل لخوا د کار په بهانه رالیږل شوي دي. اوس د مجبوري نه لاړو افغانستان نه مجبوري نه د جنګو نه لاړو هلته د ترکیې ته لاړو هغلته سره بیا په زوره په موږ ګوتې ولګولې موږ ته 12.5 زره روپۍ درکوي افغانستان کې موږ په زوره وهلې راکړي. ونیول اشرف غني غواړي افغانستان ته په دې باره کې 12.5 زره افغانان مملکت ته غواړي. زو چار څنګه زمونږ ملک دی موږ برازو موږ ته کار هغه سیستمات نشي جوړولی هغه نشي که موږ اردو ته چېرته لاړ شو دلته اوره مشکلات دي. زه خپله شیرزاد خوږیاڼو ننګرهار شیرزاد خوږیاڼو ولسوالۍ کې مې زه تاسو ته خپله پته لګي داعش هم شته طالبان هم شته. زه مجبور یم زما ورور وظیفه کړې ده هغه داعش ختم کړي زه مجبوریت مالته لاړم. په دې اړه د کډوالو چارو وزارت تر اوسه څه نه دي ویلي. دغه لسګونه ځوانان داسې مهال له ترکیې هیواد څخه کابل ته ردي مرس شوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا په روان 2019 میلادي کال کې تر دا مهاله له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه 10,340 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي.